Hello and welcome again. په ننني ټوټوریال کې به موږ د ایلیمنټور کې پیج ریسپانسیونس ګورو یا موږ خپل ویب سایټ څنګه ریسپانسیو جوړ کړو. موږ لاست ویډیو کې څه سیکشنز وغیرہ جوړ کړي تر اوسه پورې دوه کم ټوټوریال د دې نه مخکینی چې په هغې کې موږ ډیفرنٹ سیکشنز جوړ کړي دي. اوس د دې د ریسپانسیونس جوړولو کوشش کوو. ریسپانسیونس چې کول لپاره دا کوم ویب سایټ دی دا زه په موبایل ویو کې هم کولی شم. موبایل کې دا زه ډایرکټلی اوپن کړم چې هلته کې ماته څنګه شو کېږي. یا دې نه علاوه زه دلته کې په دې براوزر کې هم د دې موبایل ویو زه اوپن کولی شم. کله چې په براوزر کې زه رایټ کلیک کړم ما سره انسپیکټ آپشن دی چې زه کله انسپیکټ بټن کلیک کړم نو دا انسپیکټ آپشن ما سره کولاو شي. بعضې براوزرز کې به د سیټ ته دلته کې شو کېږي سایډ بای سایډ د دې کم کوډ چې د HTML هغه به شو کېږي. بعضې براوزر کې چې کله دا 3 ډاټس باندې دغه شي او ډاک لوکیشن چې کوم دی دا لاندې طرف ته راوستی شي په بعضې کې به دا داسې شو کېږي. په تاسو ډیپینډ کوي چې څنګه شو کول غواړئ تاسو. په دې کې به دلته کې یو آپشن وي موبایل ریسپانسیونس زه به پې هغه آن کړم. موبایل ریسپانسیونس دا کوم آپشن چې دی د دې دغه سره دا یو آپشن ټیک شوه ډیوایس ایمولیشن. نو دا ماته په یو موبایل سکرین کې کولاو کې زه به دا دې سره دا سکرین سایډ بای سایډ راولم ما سره لږ برابر ویو راشي ټیک ده. بس دلته کې دا ما اوپن کوم. دلته کې که دا زما فری سایز کم مطلب دا چې بالکل فری سایز دی ریسپانسیو ډایمنشن دا زه څومره هم سټریچ کوم یا وړکی کوم نو هغه حساب هغه سکرین ته به دا راځي ټیک ده. بل کې الریډي کم پری ډیفاینډ سکرینز چې دي هغه پکې زه سلیکټ کولی شم. لکه آیفون ایکس باندې به دا څنګه شو کېږي ټیک ده. د دې ځای نه د دې بیا لږ زوم ان کولی هم شم. فرض کړه زه 100% زوم کم نو داسې به 75% یې کم نو لږ برابر به شو کېږي. 75% په دې آیفون کې بالکل برابر دی. دا په آیفون باندې داسې شو کېږي. بل که فرض کړه زه آیپیډ پرو راواخلم په آیپیډ پرو باندې به دا څنګه شو کېږي ماته هغه ویو هم دلته کې شو کوي ټیک ده. ډیفرنٹ ډیوایسز باندې دا څنګه شو کېږي به ماته به هغه دلته کې ښایي. نو اوس به زه داسې کار وکړم چې د دې د ریسپانسیونس کوشش به وکړم چې دا زه ریسپانسیو کړم. ځکه دې کې څه سیکشنز چې دي دا سیکشن دا 3 کالمز نو په موبایل باندې دا بیا ډېر ښه ریزلټ نه ورکوي او لږ ریسپانسیو نه دي. پکار ده چې په موبایل باندې یو شو شي یا دوه نو برابر به ټیک ده. بیا دا پرایسینګ سیکشن چې دی نو دا هم بالکل 3 کالمز په موبایل هم شو کېږي دې ریزلټ څخه شان نه دی. بل دا کالمز چې دا اټومیټیکلی د دې ریسپانسیونس دغه شوی دی او اټومیټیکلی دا په موبایل برابر شو کېږي. ما ایلیمنټور پیج ایډیټر کولاو کړی دی. په دې کې هم دلته کې ریسپانسیونس دپاره چې دی دا کم دا یو د لیر دپاره دی ټیک شو. دا دویم چې دی هسټري دپاره دی چې په دې زه کلیک کړم نو کم هسټري چې څه چینجز ما کړی نو هغه ما ته دلته کې شو کوي ټیک شو. څه ریویژنز دی ځان سره سټور کوي چې ما په دې کې څه کار کړی نو هغه سټور کوي. که فرض کړه زه په واپس یو زوړ ریویژن ته ځم نو دې ځای کې نه یو زوړ ریویژن زه کتی شم. فرض کړه دې کې 2 ورځې مخکې چې ما کوم کار کړی نو زه دا غواړم چې 2 days اګو چې ما په دې کې کوم چینجز کړي زه هغه چینجز ته تلل غواړم. زما دا شته چینجز چې دا برابر نه دي او هغه پریویس چې کوم حالت کې پیج و هغې ته زه تلل غواړم. دا مختلف ورجنز دي 4 days اګو 2 days اګو زما چې کوم په کار دی زه فرض کړه 2 days اګو بالکل د دې اولني دی یو ته راشم چې په دې ټایم باندې د دې کم حالاتو نو هغه حالات ته د ماته پیج شو ټیک ده. نو دا پیج چې دی اوس بالکل هغه دغه ته راغی. د دې نه هغه ایکسټرا کم سیکشن چې دی پرایسینګ سیکشن او یو هغه فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز والا هغه سیکشنز ترې ریموو شو ټیک ده. نو دغه طریقه مونږ د دې سره کولی شو. کم یو سیکشن ته هم زه ځم هغه زه کلیک کړم او بیا زه په دې باندې هغه اپلای کړم د دې ځای نه ټیک ده. اپلای کولو سره دا به هغه چینجز چې دی هغه په دې سیو شي. خو زه دې اوس ما تاسو ته یو ډیمو درکړه چې ورجن هم د دې ځای نه کنټرول کېږي. بیا دلته کې چې کوم دی ریسپانسیو موډ په دې باندې چې زه کلیک کړم نو هغه ریسپانسیو سیکشن چې دی دلته کې هم ماته اوپن شو ټیک ده. ماته په براوزر باندې څنګه شو کېږي د دې ځای نه دې ایرو آیکان سره زه دا سایټ ته بالکل کلوز کولی او اوپن کولی شم ټیک ده. دا زه کلوز کړم نو ماته به د دې هغه ویو چې دا په ډیسکټاپ باندې شو شي چې په ډیسکټاپ باندې دي سي په ټیبلټ باندې به څنګه شو کېږي نو دې ځای چې زه دا کلیک کړم ټیبلټ ویو ماته دلته کې اوپن شو ټیک ده. اوس چې په ټیبلټ باندې به دا داسې قسمه شو کېږي ټیک ده. بیا دریم چې دی موبایل دی نو دې موبایل سکرین چې ما سلیکټ کړو نو اوس دا موبایل هغه ویو ماته شو کوي چې په موبایل به دا داسې د دې ځای نه دا زه سټریچ کولی هم شم
او را دغه کولم شم وړوکی کولم شم. دا ټول څومره ویو چې د 767 پکسلز نه واخله دلته کې ماته ویت او هایټ ښایي 767 پکسلز نه واخله او دا کم ښکته چې څومره هم د 320 پکسلز پورې دا دی د موبایل ویو د 320 پکسلز نه پکې بیا وړوکی سکرین نشته چې مطلب دا دغه کوي. نو دا د دې موبایل ویو ده ټیک شوه. نو د موبایل ویو ما سلیکټ کړه او په دې کې زه اوس څه چینجز کول غواړم نو چینجز به پکې وکړم. اصل کې په براوزر کې چې دی براوزر کې چې کوم موږ ویب سایټ جوړو نو ویب سایټ دی چې هغه په براوزر باندې رن کېږي او براوزر دا دی چې دا په هر قسمه ډیوایس باندې رن کېږي چې هغه براوزر سپورټ کوي که هغه موبایل وي که هغه ډیسکټاپ وي کمپیوټر وي او که هغه موبایل وي او ورسره هم کم ټیبلټ چې دی هغه نو کم څومره هم سټنډرډ دا دی چې کله هم یو ویب سایټ جوړېږي نو د هغې ریسپانسیونس دا دی چې هغه په هر قسمه ډیوایس باندې برابر شو کېږي. لکه اوس دا کم دغه چې دی په ټیبلټ په دې ویو ته زه راشم ټیبلټ ویو په ټیبلټ ویو باندې دا بالکل ښه ډیزاین برابر شو کېږي. خو که دا ډیزاین زه سویچ کړم موبایل ویو ته موبایل ویو باندې دا پرایسینګ کم سیکشن چې دا ټیک نه شو کېږي او دا کارډ چې دی دا هم لږ برابر نه شو کېږي. نو دې دپاره مونږ دا بالکل ریسپانس وکړو چې په هر قسمه ډیوایس باندې دا برابر شو شي. نو 3 ډیوایسز یو موبایل یو ټیبلټ یو ډیسکټاپ نو په دې دوه اوس دا سیکشنز برابر دي خو په موبایل باندې برابر نه دي. زه په موبایل باندې د دې د ریسپانس کولو کوشش کوم چې دا ریسپانس وشي. بل خبره دا چې ځینې ډیولپرز دا دغه چې یو سیکشن کله هم جوړوي لکه فرض کړه دا ولنی سیکشن جوړ شو نو دې سیکشن هغه ریسپانسیونس وګوري چې ریسپانسیونس برابر دی که نه دی. کله د دې ریسپانسیونس برابر کې بیا نیکسټ سیکشن ته لاړ شي نیکسټ سیکشن کې کار وکړي بیا بل سیکشن بیا د هغې ریسپانسیونس وګوري مطلب یو سیکشن جوړي او هغه په درې وانه ډیوایسز باندې ریسپانس وکړي برابرۍ پرفیکټ کوي بیا بل نیکسټ سیکشن جوړي. د بعضې ډیولپرز دا طریقه چې هغه ټول کم لیاوټ چې دی په یو فلو کې اول ټول لیاوټ جوړ کړي لکه مونږ چې څنګه اوس په دې ټوټوریل کې دی تقریبا آلموسټ پوره لیاوټ مونږ جوړ کړو او د هغې نه پس په لاسټ کې د هغې ریسپانسیونس په جمع باندې شروع کړي لکه اوس چې مونږ څنګه په جمع د ټول ریسپانسیونس کوو. دا په تاسو ډیپینډ کوي که د یو سیکشن جدا کوئ ریسپانسیونس یا په جمع باندې کوئ ټیک ده. نو د دې ریسپانسیونس سټارټ کولو کوشش کوو. د ټول نه اول دا دی چې دا هیډینګ که فرض کړو زه وګورم ټیک شوه په غټ سکرین باندې دا سمال دی د ټیکسټ او دا ټیکسټ لکوټې غټ دی نو دې په دواړو په منځ کې لکوټې وضاحت چې دی ښه برابر راځي. لکه دا زه د ډیسکټاپ باندې وګورم یا ټیبلټ سکرین ته راشم نو لږ برابر راځي ټیک شوه. خو که دا زه موبایل ته راشم نو په موبایل کې آلموسټ د دې په منځ کې هغه ډفرنس چې دی ختم شوی. نو په کار دا دی چې دا کم سب هیډینګ چې دی دا په موبایل باندې لکوټې وړوکی شی دی دا سایز چې ما ته پته لګي چې مطلب یوزر ته پته لګي چې دا یو سمال سب هیډینګ دی او دا مین هیډینګ دی ټیک ده. اوس تقریبا آلموسټ دواړه سیم ښکاري ټیک ده. نو دا ما سلیکټ کړو نو دلته کې دا هیډینګ سلیکټ شوی دی نو موږ پی ټیګ ورکړو. که د دې سټایل ټیب ته راشم نو په سټایل ټیب کې د دې الاینمنټ هم چینج کولی شم د دې ټیکسټ کلر هم زه چینج کولی شم د دې ټایپوګرافي هم زه چینج کولی شم. په ټایپوګرافي باندې ما سلیکټ کړو نو دلته کې د دې سایز دی ټیک شو دې ځای نه دا سایز زه چینج کوم. او که تاسو یو شیز نوټ کړئ دلته کې ما موبایل سکرین سلیکټ کړی دی نو دلته کې دا کم سایز سټایلز وغیره چې زه چینج کوم د هغې سره دلته کې هم موبایل آیکان شو کوي. که په دې آیکان باندې زه کلیک کړم نو ماته دلته کې اپشن ښایي چې دا سټایل زه کم یو سکرین ته اپلای کول غواړم دا ډیسکټاپ ته اپلای کول غواړم که دا ټیبلټ ته او که دا موبایل ته. نو دلته کې موبایل بای ډیفالټ سلیکټ دی ټیک شو. زه په موبایل کې دا چینج کول غواړم نو بالکل په موبایل کې به زه دا چینج کړم دا 21 پکسلز اوس دلته کې د دې هغه کم ایگزسټینګ ویلیو چې 21 پکسلز ماته هایلایټډ ښایي ټیک ده. دا به زه دې اپلای کړم 18 پکسلز نو دې دا سایز چې دی لږ سمال شو ټیک ده. دا اوس په موبایل سکرین باندې صرف د دې سایز سمال شو. که فرض که زه ډیسکټاپ ته راشم نو هغه به خپل دغه برابر شو کېږي. بیا که ټیبلټ ته راشم نو دا داسې شو کېږي او که د موبایل سکرین ته راشم په موبایل سکرین باندې د دې سایز کم شو ټیک ده. نیکسټ سیکشن په دې پسې دا دی. اوس په دې سیکشن کې دا هیډینګ خو برابر دی خو دا کم ټیکسټ چې دی دا پیراګراف نو دا بالکل په منځ کې راغلی دی او دې سپیس دې ته سایډونو ته سپیس سیوا دی او دا په منځ کې ډېر زیات دی. نو زه دا غواړم چې د دې ته هم دا ویډ د دې سیوا شي. نو دا سیکشن ما سلیکټ کړو دا کم ټیکسټ ایډیټر چې او ویډ دې ته موږ د ایډوانس نه دغه کړو دلته کې موږ دې ته کسټم ویډ اپلای کړو. دلته کې هم ما ته آیکان شو کوي چې په موبایل باندې زه چینجز کول غواړم که ټیبلټ باندې که په ډیسکټاپ ټیک شوه. موبایل الریډي سلیکټ دی زه به دې ته کسټم ویډ دی 60 دې ته به ویډ څومره اپلای کول غواړي زه به دې ته په پرسنټیج کې اپلای کړم ټیک شوه. کسټم ویډ په پرسنټیج کې زه اپلای کړم اول ورته 60% ویډ اپلای و دې ته به زه 90% کړم ټیک ده.
90% ایون که زه دې ته 100% کم نو هم به په موبایل سکرین باندې دا برابرې ټیک شو او زه به دې ته کمه 95 صحیح ده پرفیکټ دی 95% چې د دې ویډ شو که فرض کړئ دا ټیکسټ سایز زه کمول غواړم نو هم دلته کې دا ټیکسټ سایز هم زه کمولی شم ټیک ده بیا نیکسټ سیکشن چې دی هغه په دې پسې دا یو دی ټیک شوه په کم کې دا کارډ شو کېږي نو دا کارډ چې دی که دا یو کارډ زه سلیکټ کړم او د دې ایډوانس ته راشم د دې ویډ دلته کې زه سلیکټ کړم د دې پرسنټیج کې موبایل سکرین سلیکټ دی او دې ته به زه ویډ اپلای 30% دی اوس به دې ته اپلای کړم 50% ټیک شوه او د دې سره چې خواته دا بل کارډ هم دی که دا هم زه سلیکټ کړم او دې ته راشم او دې ته هم زه په پرسنټیج کې په موبایل سکرین باندې 50% 50 به 50 دا برابر نه اخلي که فرض کړئ دې ته زه اپلای کړم 43 تقریبا زه به دا کوم 48% په دې ته اپلای کړم او 48% په دې ته دې کې اصل کې منځ کې هغه ګیپ دی نو د هغه وجې نه چې دی نو دې کې لږ وټې دغه ده او بل به زه دا کوم مین د دې کانټینر چې دی که زه دا لیئرز نیویګیټر سلیکټ کړم تاسو ته به پته لګي ټیک ده زه اوس فی الحال په دې سرویسز سیکشن کې یم ټیک شوه په دې سرویسز کې دا کانټینر دی په دې کانټینر کې دا آیکون باکس دی دا یو سرویس دی ټیک شوه نو دې کانټینر کم ګیپ چې دی د دې ته زه راشم دلته کې د دې آیټمز په منځ کې ګیپ دی ټیک شوه دا ګیپ په زه کم 10 پکسلز ټیک شوه 10 پکسل 12 پکسلز برابر دی ټیک شوه دې په منځ کې ما دا ګیپ راوستو دلته کې دا کم نغه چې دا زه دوه شو کولی شم په موبایل سکرین باندې ټیک ده دوه برابر دي که فرض که زه بالکل کمول غواړم یو شو کوم نو یو هم بالکل زه شو کولی شم ټیک ده تاسو په ډیزاین ډیپینډ کوي تاسو څنګه برابر ښکاري خو آی تھنک چې دا دوه چې هم دي دا لږ برابر نه ښکاري زه به دا راشم او دې ته به زه اپلای کړم پرسنټیج کې 100% ټیک شوه بیا به زه دا بل کارډ هم سلیکټ کړم دې ته به هم زه اپلای کړم 100% دغه شان دې ټولو ته به زه 100% اپلای کړم نو یو طریقه خو دا چې دا یو زه سلیکټ کوم د ایډوانس ته راځم او دلته کې دا پرسنټیج کې دې ته ویډ اپلای کوم 100% یو طریقه دا ده بل طریقه دا چې چونکې دا درې واڼه دا ټول چې دي 15 واڼه تقریبا 5 دي که 6 دي دا 6 کم کارډز چې دي آیکون باکس والا دا ټول یو قسم دغه دي نو چې دی یو ته زه سټایل اپلای کوم زه داسې کولی شم چې هغه سټایل زه دې بقایا ته هم اپلای کوم په اسانه طریقه په دې پنسل آیکون باندې به زه رایټ کلیک کوم دا به زه د دې ځای نه کاپي کوم چې دا بلاک کله ما کاپي کو کم ځای ته د دې سټایلز اپلای کول غواړم دې بلاک ته اپلای کول غواړم دا ما سلیکټ کو ټیک شو په دې باندې به رایټ کلیک کوم پیسټ سټایل نو هغه کم سټایل چې هغې ته اپلای شو هغې ته هم اپلای شو دا به هم سلیکټ کوم رایټ کلیک پیسټ سټایل دغه شان دا به هم سلیکټ کوم رایټ کلیک پیسټ سټایل ټیک شو نو هغه سټایل ټول ته اپلای شو نو اوس په موبایل باندې دا دغه شانتي یو کالم کې شو کېږي او کله چې زه غټ سکرین ته لاړ شم لکه ټیبلټ شو ټیک ده یا ډیسکټاپ شو نو په هغې باندې دا برابر شو کېږي په 3 کالمز کې نیکسټ سیکشن چې کوم ایډیټینګ کول غواړئ په هغې کې هم دا پرایسینګ والا هیډینګ برابر دی خو بیا دا چې دی د دې هم ویډ چې دی دلته کې تقریبا 60% دی دا به هم زه په پرسنټیج کې کم او د 60% پسې به دا هم زه 95% کم چې دا دې یو هیډینګ ما کړی ټیک ده نو دغه شان دا هم اوس برابر شو کېږي د دې سره دا کم 3 باکسز چې دي ټیک شو دا 3 کم باکسز چې دي دا په یو لاین کې شو کېږي ټیک ده نو زه به داسې کار وکړم چې د دې نه دا به زه په هم څنګه چې یو کالم کې ما دا شو کړل دغه شانتې به دې ته هم زه 100% ویت اپلای کړم نو دا به په یو دغه کې شو شي ټیک شو دا ما سلیکټ کو ویت کسټم دی او پرسنټیج کې 100% ټیک شو دې ته ما 100% اپلای کو خو دا ښکته ځکه دا نور دوه رانه چې مونږ فلیکس ریپ ویلو ټیک شو دا کوم مین کانټینر چې دی نه ما مین کانټینر سلیکټ کو په دې باندې کې فلیکس ریپ آن نه لري نو به زه آن کوم فلیکس ریپ مطلب دی نو فرض کا دې کې ما 2-3 کالمز اغستې او دا غي پرسنټیج دا پوره چې 100% دی کنه ټیک شو که یو د ما 80% په اپلای کو بل ته مې 20% اپلای کو ټیک شو نو 100 دا شو او فرض کا بل تور سره ما بیا 30 اپلای کو نو بیا په کار دار چې نور سیکشنز د ښکته راشي ټیک ته ریپ دي شي مطلب څنګه چې نور سیکشن د ښکته راځي ضروري نه چې ټول په یو لاین کې فټ شي نو دیو ته ما 100% اپلای کو نو د فلیکس ریپ سره دا کار وشو چې دا بقایا دوه سیکشنز ښکته راغلل ټیک شو اوس بل دویم زه سلیکټ کړم دې ته به هم زه راشم ایډوانس ته او دې ته به هم زه اپلای کړم 100% ټیک ده او دغه شانتې سیم به د تھرډ سیکشن ته هم زه اپلای کړم ایډوانس
کسټم او پرسنټیج 100%. ټیک شو. نو دې دریو ته ما اپلای کړل دا کم سټایلز وغیره چې 100%. ټیک ده. اوس په دې کې بل خبره دا ده چې دلته کې ګیپس که ورته موږ ایډ کول غواړو چې دې ته ګیپس څنګه راغلي دي. ټیک شو. فرض که دا زه اپډیټ کړم او فرنټ اینډ باندې د دې دا کم چینجز چې دي دا زه وګورم. ټیک شو. په دلته کې نو اوس زما کوم پیج چې دی هغه لږ ښه ډیزاین راغی. ټیک شو. دا ټیکسټ هم وړوکی شو. دې سره سره چې دی دا ټیکسټ هم برابر راغی. دا کارډز هم اوس بالکل ریسپانسیولی برابر شو کېږي. ټیک شو. پرایسینګ سیکشن کې اولنی ټیبل دغه شان دی شو کېږي، دویم پسې دا دی بالکل برابر. ټیک شو. او ترډ پسې دا دی. که په دې موبایل سکرین باندې زه دې نه دا باکس شیډو ختمه کړم نو ښه به وي، ځکه دا ډیزاین چې دی لږ خرابۍ لاندې دی بل دی دا شیډو راغلی ده او لږ ښه امپریشن نه ورکوي. ټیک ده. نو زه به دې ته راشم او دا یو کم دا بیسک دی، دې ته به زه دا دغه هم چینج کړم. ټیک شو. کانټینټ ته دویم چې دی دا ایډوانس دی. ټیک شو. او دا یو به کړم سټینډرډ. دې داسې دا ټیکسټ چینج کړو صرف دا. ټیک شو. دې له زه دا آیکان هم که چینج کول غواړم نو زه ورله آیکان هم سلیکټ کولی شم. خپلې مرضۍ آیکان مطلب کم پکې هم زه ایډ کول غواړم. بل د دې ته به ایډوانس ته راشو. ایډوانس کې نو آی تھنک په سټایلز کې و. په سټایلز کې په بارډر کې دلته کې د دې باکس شیډو و. ټیک ده. دا به زه ایډیټ کلیک کړم او باکس شیډو ما ته اپشن پکار دا دی چې دا باکس شیډو صرف په موبایل سکرین باندې دغه شي ټرن آف شي، خو آی تھنک چې دې کې دا اپشن نشته چې دا زه صرف په موبایل سکرین باندې ټرن آف کړم. ځکه دلته کې ما ته د دې آیکان وغیره نه شو کوي. ټیک ده. نو دې سره به زه بل کار دا کولی شم چې دا یو کم سیکشن چې دی دا زه لږ ښکته راولم. ټیک شوه. دې ته به زه راشم او د دې ته به زه اپلای کړم ایډوانس کې. مارجن به زه اپلای کړم د دې ټاپ ته. فرض کړئ ته زه اپلای کړم 25. ټیک شوه. او دغه شان د دې سیکشن چې کوم دی د دې هم ټاپ ته زه اپلای کړم مارجن 25 یا باټم ته هم زه اپلای کولی شم د دې نورو سیکشن باټم ته یا ټاپ ته. دا منځ کې به لږ ګیپ راشي نو دا به ترې لږ وټې جدا شي. نو دغه هم یو طریقه زه دې سره کولی شم، ځکه که دغې نه زه اوس دا باکس شیډو ریموف کوم نو هغه بیا په ټولو باندې ریموف کېږي. که زه راشم دلته کې دا ریفرش کړم دلته کې دې ته هغه باکس شیډو ته هغه ته جدا شوه او اوس دا باکس دی دا لږ برابر شو کېږي. ټیک ده. نو په دې طریقه باندې موږ خپل موبایل سکرین چې دی ریسپانسیونس هغه ایډ کولی شو. بل په دې کې یو امپورټنټ خبره دا ده چې کله هم تاسو دلته کې سټایلز وغیره ایډ کوئ، لکه فرض کړئ دلته کې ما دا ویډ ایډ کوو او دلته کې موبایل سکرین سلیکټ دی. ټیک شوه. که فرض کړئ دلته کې ټیبلیټ ته راشم اوس دلته کې ټیبلیټ سکرین سلیکټ دی. که زه براوزر ته راشم نو ډیفالټ چې براوزر باندې موږ چې اول څومره هم کار کوو په براوزر باندې کېږي. ایلیمنټ اور داسې کار کوي چې ډیسکټاپ سکرین چې دی هغه اول دغه کوي ټریټ کوي ډیسکټاپ فرست. مطلب دا فرض کړه دلته کې بای ډیفالټ ما په دې کې ایډیټینګ کوو دلته کې ډیسکټاپ سلیکټ دی. ټیک شوه. عام چې هم موږ جنرالي موږ کم کار کوو نو هغه سټارټ کې بالکل ډیسکټاپ سلیکټ دی. نو دې ته ما اپلای کړی دی 37% ویټ. ټیک شوه. نو دا 37% په ډیسکټاپ باندې هم وي، دا 37% په ټیبلیټ باندې هم وي، دا 37% په موبایل سکرین باندې هم وي. نو که فرض که زه بیا راشم دغه ته ټیبلیټ سایز ته. ټیک شوه. او په ټیبلیټ باندې زه دا ویلیو چینج کړم 37 نه زه دې له فرض که 50% وکړم چې په ټیبلیټ باندې به د دې سایز 50% شو کېږي. نو دا 50% ویلیو چې دا به ټیبلیټ ته اپلای شي او د ټیبلیټ نه چې کوم سمالر سکرینز دي هغې ته به اپلای شي. سمالر چې دی موبایل دی. ټیک شو. که فرض که زه ډیسکټاپ ته یو ویلیو اپلای کړم د دې نه ډیسکټاپ ته به اپلای شي او د دې نه چې سمالر څومره سکرینز دي هغې ته به اپلای شي، هم ټیبلیټ ته او هم موبایل ته. بیا چې زه کله ټیبلیټ ته یو ویلیو اپلای کړم یو سټایل وغیره ایډ کړم نو هغه به ټیبلیټ ته هم اپلای د ټیبلیټ سره سره به هغه موبایل سکرین ته هم اپلای شي، ځکه چې سمالر سکرین ته څومره دي هغې ټولو ته به اپلای شي. دا به بالکل د ډیسکټاپ په بالکل نه افیکټ کوي، ډیسکټاپ سره د سره څه تعلق نه وي، خو بس په ټیبلیټ په چینج شي او موبایل سکرین ته به راشي. ټیک شوه. که فرض که زه بیا موبایل سکرین سلیکټ کړم او په موبایل باندې زه یو خاص سټایل دې ته اپلای کړم نو هغه به صرف په موبایل سکرین وي او د موبایل سمالر چې څومره وي په سمالر طرف ته به دا زور کوي، سمالر طرف ته سټایل چینج کوي، د هغې نه کم لارج سکرین سایز چې د هغه نه افیکټ کوي. دې لپاره که فرض که زه یو ډیمو واخلم ما دلته کې
دا ډیسکټاپ دغه سلیکټ کو ټیک شو او دا هیډینګ چې لیټ سپوز دا نیویګیشن به کلوز کم او دا هیډینګ لیټ سپوز ما سلیکټ کو ټیک شو او د دې سټایلز ته راغلم او د دې دا کم کلر چې دی دې ته ما کلر اپلای کو ریډ ټیک شو ما دې ته کلر اپلای کو ریډ نو اوس که فرض کا بلیک شو کلر به زه کم ریډ کلر دې ته اپلای شو اوکې اوس که فرض که زه خپل موبایل او دا دې ته ما سټایلز اپلای کړل ټیک شو ډیفالټ چې هغه براوزري ټیک ده ما دې ته اپلای کړل په دغه باندې دا ډیسکټاپ باندې که فرض که زه راشم اوکې اوس په دې کلر باندې موږ ځکه نشو اپلای کوو چې کلر سره دلته کې هغه دغه نشته مطلب دا چې دا زه په ریسپانسیونس کې نشم ایډ کولی کلر چې کوم اپلای شو نو هغه به ټولو ته ټیک ده نو زه به د کلر په ځای باندې د دې آیکان سټایلز به وګورم مې بي آیکان سټایلز وغیره کلر پکې چینج کیږي آیکان سیټینګ د آیکان کلر ټیک شو دا هم نه چینج کیږي الاینمنټ باندې به زه دا وګورم یا بیکګراوند باندې هم زه کتی شم ټیک شو بیکګراوند چې دی بیکګراوند هم زه دغه کولی شم بیکګراوند کلر یا به زه دا پرایسینګ باندې به وکړو خو د دې په الاینمنټ باندې به کار وکړو ټیک شو فرض که دا پرایسینګ سیکشن دی ټیک شو زه یم چې دا دی په ډیسکټاپ سکرین دی کې ډیسکټاپ سلیکټ دی ډیفالټ ټیک شو دلته کې چې دی دا په ډیسکټاپ باندې به دا لیفټ سایډ دی ټیک شو که زه اوس دا ما اپلای کړل په ډیسکټاپ سکرین باندې اوس زه کله راشم فرض که موبایل سکرین ته نو په موبایل باندې به هم دې ته بالکل د ډیسکټاپ باندې چې کومه ویلیو هغه به دې ته راغلي په ټیبلیټ باندې او په موبایل باندې هم ټیک شو دا دواړه چې دی لیفټ سایډ ته دی که فرض که زه غواړم چې دا دې په موبایل په ټیبلیټ او په موبایل باندې د دې الاینمنټ بل شانتي زما لیفټ سایډ ته نه دی پکار نو اوس ما ټیبلیټ سلیکټ کو فرض که زه په ټیبلیټ باندې دې الاینمنټ کم سینټر ته ټیک شو نو که زه اوس راشم ډیسکټاپ سکرین ته په ډیسکټاپ باندې دا دی لیفټ سایډ ته ټیک شو اوس زه رالم ټیبلیټ ته په ټیبلیټ باندې ما دا سینټر ته کړی نو په ټیبلیټ باندې دا بالکل سینټر ته دی ټیک شو د ډیسکټاپ هغه نه دی افیکټ کړی ډیسکټاپ خپل ځای دی ټیک شو ټیبلیټ چې دی په سینټر شو که زه اوس موبایل سکرین ته راشم نو اوس د ټیبلیټ نه وړوکی سمالر سکرین موبایل دی ټیک شو په موبایل باندې هم دا بالکل سینټر ته دی بیا که فرض که زه غواړم چې دا په موبایل باندې لیفټ سایډ ته نو لکه د موبایل لپاره موبایل سلیکټ دی موبایل باندې داسې لیفټ سایډ ته کولی شم نو په دې طریقه باندې د ریسپانسیونس کم طریقه چې دا هغه په دې دغه باندې کار کوي چې موږ ورته ایډ کولی شو اوس په ټیبلیټ باندې به سینټر دی په ډیسکټاپ باندې به لیفټ سایډ دی په موبایل باندې به رائټ سایډ ته ټیک شو نو په دې طریقه باندې مونږ دا چینج کولی شو ټیک ده نو دا به زه کوم سینټر ته په درې واړو باندې سینټر ته دی که فرض که یو ویلیو ما سلیکټ کړی دوباره ان سلیکټ کوم نو د هغې طریقه دا ده چې اوس دا یو پیر ما کلیک کړی سینټر ته ده ټیک شو که دوباره زه په دې ویلیو باندې کلیک کړم نو دا ویلیو ان سلیکټ شو ټیک شو اوس د ډیسکټاپ هغه کم چې د ډیسکټاپ ډیفالټ پوسټ دې درې واړو ته اپلای کېږي چې کله ما نه سلیکټ کړی بیا به د ډیسکټاپ چې څه ویلیو هم د ډیسکټاپ هغه به دې ته اپلای کېږي ټیک شو نو دا طریقه د ریسپانسیونس چې په کومه طریقه باندې مونږ خپل ویب سایټ ته ریسپانسیونس ایډ کولی شو نیکسټ ویډیو کو بیا مو نور هم یو دوه درې سیکشنز دی کې هیر شي چې موږ ته پته ولري چې په ایلیمنټور کې موږ څه کولی شو ټیک ده